سلامونه ملګرو. باران ټولو ته مبارک شه او ځینې ځای کې واورې هم شوي دي. خدای دې وکړي چې دا باران د وطن د ښېرازۍ، ابادۍ او سوکالۍ زیري راوړي. نو انجوای کوئ. زه هم په دې باران کې فارغ یمه. وخت په وخت د چیټ جی پي ټي نه پوښتنې کومه. ځینې پوښتنې ډېرې انټرسټینګ وي او ډېر انټرسټینګ جوابونه هم راکوي او ډېر د کار څیز دی. یعنې انفارمیشن ډېر ښه ارګنایز کوي. انفارمیشن له ډېر ښه شکل ورکوي څنګه چې ته غواړې. نو دغه آرټیفیشل انټلیجنس ستا مرسته کوي. ماته په دې باران کې پوښتنه وکړه چې په یوټیوب باندې د ټولو نه زیاته کتل شوي ویډیو کومه یوه ده. نو ټیک ټاک او درست جواب یې راکړو چې ایز اف ناو، یعنې د نن ورځې پورې په یوټیوب باندې چې کومه زیاته کتل شوي ویډیو ده نو هغه د کینیډین سینګر جسټن بیبر سندره ده بیبي. او دا بیبي سندره په 2010 کې یوټیوب ته لوډ شوې ده، د نن نه 12 کاله وړاندې، او تر اوسه پورې د 10 بیلیون کسانو نه زیاته کتل ده یا 10 بیلیون ځل کتل شوې ده. اگر چې 10 بیلیون خو د دنیا ټوله آبادي نه ده، 8 اربه ده. په 13 کاله کې هم دغه 8 اربه پاتې شوې ده، خو 10 بیلیون ټایمز دا پلی شوې ده په یوټیوب باندې د جسټن بیبر دغه سندره بیبي چې په کال 2010 کې یوټیوب ته لوډ شوې ده. نو چیټ جی پی ټي د آرټیفیشل انټلیجنس یو ډېر ښه پروګرام دی، یو ډېر ښه ایپ دی یا سایټ دی. پوښتنې ډېرې ارګنایزډ جوابونه ورکوي او مختلف څنګه چې ته غواړې هغسې درجه بندي کوي د سوالونو د جوابونو. نو که وخت لرئ او ضرورت مو وي نو خامخا ورباندې پښتانه ملګري ځان پوه کړئ. د وخت سره بدلیدل دا د وخت تقاضا ده. څیزونه ټکنالوژي زموږ د بهترۍ دپاره راځي، نو ولې نه چې څومره زیاته ښه او په وخت ته کومه ګټه ترلاسه کولی شو د خپل علم د وسعت دپاره، د خپل سکلز د خپلو هنرونو د پالش کولو دپاره یا د انهانس کولو دپاره، نو باید کار ترې واخلو. د وخت راکولو د اورېدو بهرحال مننه. کور او ودان چیټ جی پي ټي خامخا استعمالوئ.